ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ډونالډ ټرمپ کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دوی له طالبانو سره ښه چلند لري ځکه دوی ځیرک، چالاک او سخت هوښیار خلک دي. ولسمشر غني په یوه اعلامیه کې له طالبانو یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې او په خبره یې افغان جګړه د خبرو له لارې باید پای ته ورسول شي، اوربند رامنځته شي او د خبرو ادامه باید د تاوتریخوالي د ختمېدو سبب شي. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې دوحې ته د دښمنۍ د ختمولو په هدف تللی و. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې هره ورځ له 50 څخه تر 100 تنو پورې وژل کیږي چې په وینا یې دغه وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. نادري که څه هم د افغان حکومت او طالبانو د فلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکزې دي، خو د افغان حکومت د پلاوي ویان نادري ویلي چې له طالبانو سره په اوربند موافقې ته هیلهمند دی. حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم طاهر رسول زاده سره کتلي. دواړو لورو په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې. پاکستان له افغانستان او ایران سره د خپلو پولو په اوږدو کې 18 بازارونه جوړوي. د پاکستان حکومت ویلي چې د بازارونو له جوړولو موخه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده او د قاچاقي توکو مخنیوی دی. دا پریکړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ شوې. د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار مک ماسټر له CBS نیوز سره په تازه مرکه کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ په ډیر غیر عاقلانه توګه د افغانستان د حکومت پر ضد شوی او په ډیره لیوالتیا د طالبانو په ستر خواخوږي او ښه شریک د بدلیدو په حال کې دی. د پکتیکا د امنیت امیر محمد آصف توخي په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی او د پولیسو ځانګړي کتې قومندان ټپي شوی او وروستی خبر دا دی چې د راپورونو له مخې نن سهار شاوخوا 15 بجې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایتي شورا پر مرستیال ایوب غروال وسلوال برید شوی او نوموړی ترور شوی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډو مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.